بهار آمد و همه گلها خندان شده است، دشت و دمن همه ز سبزه مهمان شده است. به برنامه سرسبزی و محیط زیست آمدیم که این برنامه امروز از طرف شرکت مخابراتی افغان بیسیم و همچنان اداره ملی محیط زیست برگزار شده است. په دې خیر کار کې په دې صدقه جاریه کې برخه واخلئ ولو که یو ونه هم وي. دا د ټولو یو ګډ مسؤلیت دی چې موږ باید چاپیریال وساتو او د چاپیریال د زرغونتیا او د شرازی لپاره قدمونه پورته کړو. غرس نهال، درختکاری، جنگلکاری یک از راهکارهای حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی است. او ځان لپاره شرعي مسؤلیت هم ګڼو چې موږ د هېواد د چاپیریال په ساتنه کې بشپړ سهم واخلو. بهار آمد و همه گلها خندان شده است، دشت و دمن همه ز سبزه مهمان شده است. بیننده های عزیز، شما را باز هم به یکی از برنامه های زیبای ما خوش آمدید میگیم. برنامه امروز ما برنامه محیط زیست است که از طرف شرکت مخابراتی افغان بیسیم و همچنان اداره ملی محیط زیست برگزار شده است. از شما عزیزان توقع داریم تا ما را تا آخر برنامه همراهی کنین و در لابلای برنامه از جزئیات برنامه و برنامه های محیطی آگاه شوید. اداره ملی محیط زیست با همکاری شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه ارزشمند غرس نهال را برگزار کردند. برنامه‌ای که هدف آن ترویج فرهنگ، حفاظت از محیط زیست و سرسبزی کشور ما است. محیط زیست سرمایه مشترک همه ما است. هوای پاک، آب سالم و طبیعت سرسبز نقش اساسی در صحت و آرامش زندگی انسان‌ها دارد. نهالشانی یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود. درختان با تولید اکسیژن و کاهش آلودگی‌های هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد فضای زیبا و بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کنند. در این برنامه مسئولان از هموطنان عزیز ما خواستند تا در حفظ محیط زیست کوشا باشند و این مسئولیت را جدی بگیرند. همچنان از همه مردم تقاضا شد که اگر توانایی غرس نهال را دارند در این کار نیکو سهمگیر باشند تا با همدلی و همکاری آینده سبزتر و سالمتر برای نسل‌های آینده بسازیم. حفاظت از محیط زیست وظیفه همه ما است. امروز یک نهال بکاریم تا فردا در ساحه‌اش زندگی نماییم. حکومتي چوکاټ کې خو به زموږ د دغه ادارې یو د کار مسیر یا مخه یا چوکاټ وي، خو په حقیقت کې دا د ټول بشر، د ټولو انسانانو او د ټولو خلکو دلته چې په افغانستان کې څوک اوسېږي که په نورو دنیا کې موږ د افغانستان خبره کوو، دا د ټولو یو ګډ مسؤلیت دی چې موږ باید چاپیریال وساتو او د چاپیریال د زرغونتیا او د شرازی لپاره قدمونه پورته کړو. شرکت محترم افغان بیسیم یک تعداد اسلحه نهال و وزارت ترانسپورت هوانوردی کمک کردن به ترمینال ارغنده کابل که از ترمینال‌های معیاری در سطح منطقه خواهد بود. انشالله الرحمن که در بعد از 1-2 سال شما ترمینال با مو زیبایی‌های محیط زیستیش که ساحات سبز و گلدان‌ها و درختان غرس خواهد شد و به ملت و مردم و به سمتی که غرب افغانستان مفید واقع خواهد شد. که هر مسلمان یو ونه کینوي یا د زراعت په برخه کې کروانده وکړي، نو که د دې زراعت او د دې ونې نه انسانان استفاده وکړي یا مرغان استفاده وکړي یا حیوانات استفاده وکړي، نو دا د انسان لپاره صدقه جاریه ده، یعنی اجر دایم دی. ځکه چې انسان چې وفات شي ټول اعمال یې کته کېږي، خو یو دغه صدقه جاریه ده چې د انسان د فوت کولو نه وروسته هم دغه ثواب به ورته رسېږي. قدرمنو ځوانانو، چاپیریال ساتنه دغه اداره د افغانستان د ښکلا اداره ده. دغه د طبیعت او د سترګو د ښکلا اداره ده.
که چېرته موږ تاسو په ژوند کې وګورو، موږ تاسو خپل ټاټوبي وګورو، د ژوند انګړونه وګورو، که چېرته موږ تاسو په خپل ژوند کې په خپلو کورونو کې یو بوټی هم ونه لرو، زموږ او تاسو د ژوند ښکلا نشته ده. میشه درباره کمک هایتان و همکاری در بخش برنامه‌های محیط زیست و حمایت از محیط زیست به هموطنان عزیز معلومات بدین؟ محترمه، په دې کې شک نشته چې د افغان بسیم مخابراتي شرکت هیوادوالو ته د باکیفیته مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو نه بر علاوه دوی هر وخت کوشش کړی ده چې بعضې په اجتماعي برنامو کې برخه واخلي. د هغې جملې نه د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د زرغونتیا او د سمسورتیا برنامه وه چې موږ د اسلامي امارت د چاپیریال ساتنې ادارې او همدارنګه د ښاروالۍ سره او د نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ باندې موږ نه یوازې سږ کال بلکې تېر کال هم د خوست په ولایت کې همدارنګه بعضې شمالي ولایتونو کې لکه مثلا کندوز، تخار، بلخ، جوزجان په دې ولایتونو کې موږ نهال شني کړې وه. سږ کال هم موږ په د مرکز کابل کې، هرات کې او بامیانو کې، کندهار کې دا پلان تنظیم کړی چې د ملي چاپیریال ساتنې ادارې سره څنګ په څنګ موږ نهال شني وکړو. ممنون از شما. میشه که کوتاه بر ما بگوین که آیا تصمیم دارین که این برنامه ها و این روند را ادامه بدین و یا هم خیر؟ او بالکل، موږ حتی الوسع او د خپل مالي استطاعت مطابق موږ هر وخت کوشش کړی ده او په دې کې موږ ډېر لیواله یو، ځکه چې دا ځان لپاره خپل شرعي مسؤلیت هم راجع کېږي موږ ته او ځان لپاره شرعي مسؤلیت هم ګڼو چې موږ د هېواد د چاپیریال په ساتنه کې بشپړ څه هم واخلو او اسلام دین او حدیث مبارکه هم انسان تشویق کوي چې د چاپیریال ساتنه کې په بشپړ ډول حتی الامکان هر شخص او هر حکومت برخه واخلي. خیلی ممنون. به عنوان آخرین سوال از شما، پیامتان به هموطنان عزیزی که توانایی همکاری با محیط زیست را دارن میخوایم بپرسیم که پیامتان چی است؟ په قرآن مجید کې خدای پاک جل جلاله فرمایي چې تاسو ما په د ځمکې په سر باندې خلیفه پیدا کړی، تاسو د دې ځمکې اعمار وکړئ، تاسو د دې ځمکې د افساد کوشش مه کوئ. نو د ځمکې اعظمه جوړونه چې ده، د اعظمي اعمار چې ده، هغه د چاپیریال ساتنه ده. او بل طرف ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې هر هغه مسلمان چې یو ونه وکړي یا کومه کرونده وکړي، که د دې نه انسانان استفاده وکړي یا مرغان استفاده وکړي یا حیوانات استفاده وکړي، د دې لپاره بیا اجر دایم ده او صدقه جاریه ده. نو دا خپله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ده. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ ټول مسلمانان د دې پیغمبر علیه السلام هدایات او د دې احادیثو مصداق وګرځو. نو ما د دوی ته پیغام دا دی چې په دې خیر کار کې، په دې صدقه جاریه کې برخه واخلئ، ولو که یو ونه هم وي. خیلی ممنون شما، وقتتان بخیر. ډیره مننه، تاسو له هم خوشحاله اوسئ. در این بخش برنامه روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم را با خود داریم. میریم با ایشان صحبت‌های داشته می باشیم و درباره برگزاری این و برنامه‌های نهالشانی از ایشان بیشتر میپرسیم. سلام، وقتتان بخیر. میشه بر ما درباره برنامه‌هایتان درباره نهالشانی در شهر کابل و همچنین ولایت افغانستان معلومات بدین؟ تشکر. سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامیتان. ما مطابق طرح کمپاین ملی نهالشانی برنامه خود مطابق تصمیمات که غرس نهال در ولایت‌های گرمسیر و سرسیل میشه آغاز کردیم و این یک پروسه ملی بوده. خوشبختانه ما از وقتی که برنامه را آغاز کردیم تمام جوانب 13 را در این پروسه ما سهمشان داشتیم، اینا همکاری کردن و این روند با برگزاری کمپاین‌های ملی نهالشانی هم در مرکز هم در ولایات ای آغاز شد و خوشبختانه ما با اساس تارگتی را که در طرح کمپاین ملی نهالشانی داریم به این باور هستیم که تارگت ما از
تارگت یا هدفی که قبلا تعیین کردیم از این بیشتر خواد بره و این روند خوشبینی دایی است که ما این روند را با اشتراک تمام جوانب داخل ما آغاز کردیم. ما تعهد مؤسسات ملی بین‌المللی در این راستا داشتیم و ادارات اماراتی در این راستا همراه ما همکاری کردن و خوشبختانه سکتور خصوصی را ما در پروسه عملا دخیل ساختیم. قبلا شبکه مخابراتی روشن با ما در این راستا همکاری داشت و امروز برنامه همکاری شرکت مخابراتی افغان بیسیم را ما در این راستا داشتیم. یعنی در مجموع ما در سطح مرکز و در سطح ولایاتی برنامه ها از قبل آغاز شده و این روند در حال جریان است و ما در اخیر ان شاء الله یک راپور مفصلی از برنامه نهال شانی خود به خدمت رسانه شریک خواهد ساختیم که ما در این امسال چقدر نهال در سرتاسر کشور غرس خواهد شد و غرس شده ان شاء الله ما را شریک میکنیم. خیلی ممنون شما. میشه به ما بگوین در ولایاتی که مثلا سیل زده هستند آیا این غرس نهال شانی برنامه هایش در اونجا هم اجرا خواهد شد یا نه؟ مثلا وقتی که سیل زمینا را که سیل میبره فیصدی از این که نهال اونجا غرس شوه و او رشد نمو کنه کمتر است. باز به او ولایت شما چی برنامه های دارین؟ غرس نهال، درختکاری، جنگلکاری یک از راهکارهای حفاظت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی است. ما قبل از اینکه کمپین آغاز کردیم با واحدهای دومی یعنی ریاست‌های محیط زیست ولایت هم هماهنگی‌ها داشتیم. اونا ارزیابی‌های خود داشتن و او را همراه ما شریک کردن. ما در ساعاتی که نهال غرس کردیم و پلان داشتیم که غرس بکنیم تمام بود محیط زیست ما ارزیابی کردیم. یعنی در ساعاتی که ما در اوجا تصمیم گرفتیم که نهال غرس شود تمام مسائل حفظ و مراقبت آبیاری و بحث همی که شما یادآور شدین بحث مدیریت سیلاب تمامی ابعاد ما در نظر گرفتیم و اینا را ما به اساس از او در هر سایه که ما غرس نهال کردیم به اساس همی ارزیابی خود کردیم. دقیقاً یکی از راهکارهای مدیریت سیلاب همی درختکاری هم میتونه باشه. در ساعتی که ما بتونیم بیشتر درختکاری بکنیم بیشتر فرش نباتی خود در اونجا تقویت بکنیم این واضح است که ما میتونیم که با سیلاب مبارزه بکنیم با وقوع سیلاب ها و این روند را همونطور که یادآور شدم با یک ارزیابی بسیار خوب و جامع در سطح ولایات و مرکز ما انجام دادیم. در ساحاتی که در اونجا وقوع سیلابا بوده با وقوع میپیوسته در ساحاتی که نیازمندی از این بوده که در اونجا فرش نباتی ها شود بیشتر درختکاری شود این موضوع را ما در نظر گرفتیم و این پروسه زنده باشین. به عنوان آخرین سوال از شما میخوایم بپرسم که تغییرات اقلیم امسال را چگونه میبینین برای فضای نهال شانی در افغانستان و ولایت؟ تغییرات اقلیمی خو یک پدیده است که واقعا ما با وجودی که سهم در این پدیده نداریم عملا از پیامدهایش ما آسیب‌پذیر هستیم. بحث بلند رفتن درجه، تغییر در شکل بارندگی، وقوع خطرات اقلیمی مانند سیلاب خشکسالی به هر حال ما ارزیابی‌های ما ایران نشان میده که محیط مناسب بوده در این فصل که ما این برنامه را در سطح مرکز ولایت آغاز کردیم و ما خوشبین به این هستیم که با سطح بارندگی که در اواخر داشتیم بتونیم ما حداقل بر علاوه که بیشتر فرش نباتی ما بیشتر تقویت شود و امید به این داریم که با غرس همچو نهال و درختکاری ما بتونیم که همو هدفی را که داریم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی مؤثر واقع شود. ممنون شما. وقتتون بخیر. نهال امروز امید فرداست. تشکر از شما عزیزانی که تا این دم برنامه ما را همراهی کردین. پیام من هم به شما این است که تا جایی که توان دارین میتونین که نهال غرس کنین و در زیبایی و سرسبزی منطقه شهر و کشورتان سهمگیر باشین. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپارم. امید که زندگی سبز و خرم داشته باشید.